بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله واوسئ. یو ځل بیا راغلاست وایم په نرانو کې جنسي ځواک تر څه وخته پاتې کیږي. له هغه څخه مخکې چې دغه مطلب در سره شریک کړم، که مو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ او خوا کې ورسره د ګونګړي علامه ووهئ تر څو زموږ د راتلونکي ویډیوګانو باره کې تاسو ته خبر درکړل شي. په نرانو کې جنسي ځواک تر څه وخته پاتې کیږي. ډېر خلک دا فکر لري چې د نرانو په دننه کې جنسي ځواک او یا د کوروالي د ترسره کېدو وړتیا یوازې د ځوانۍ تر مهاله شتون لري او ډېر پکې تر 50 کلنۍ پورې شته وي او تر ټولو انتهایي عمر یې 60 کلنۍ ښیي او له 60 کلنۍ وروسته نارینه بیخي له جنسي ځواک محروم بولي. خو د دوی دا نظریه ناسمه ده. حقیقت دا دی چې په نارینهو کې د جنسي ځواک یا جنسي وړتیا د شتون اړیکه د هغوی په عمر پورې نه ده تړلې، بلکې د دوی په سالمه روغتیا او صحت پورې تړلې ده. کوم خلک چې سالم بدنونه او سالمه روغتیا لري ډېر غمونه او اندېښنې نه کوي او د طاقتورو خوړو ترڅنګ د کوروالي په عمل کې هم اعتدال ساتي، یعنی بې حده زیات کوروالی نه کوي او هم د کوروالي سمې طریقې پیژني او عمل پرې کوي، نو د دوی په دننه کې به نوموړې جذبه د ژوند تر وروستیو شیبو پورې شتون ولري. طب چې وایي هغه دا دي چې د عمر ډیروالی یا کموالی د جنسي وړتیا سره کوم سر نه لګوي، ځکه ځینې خلک د ځوانۍ پر مهال جنسي کمزوري لري او ځینې بیا ان په 90 کلنۍ کې هم ښه پیاوړی جنسي ځواک لري. یوازې په ښو خوړو هم جنسي ځواک نه پیاوړی کیږي، بلکې دا د بدن سالم او فعال غړو، پاکې هوا، بې فکرۍ، د ویرې په نشتون او د هاضمې د جذب په غوروالي پورې هم اړه لري. هغه خلک چې د غرنیو او کلیوالو سیمو اوسیدونکي دي او اکثره وخت خالص خواړه خوري او یا هم په خپلو ځمکو کې کروندې کوي او له لمر څخه کافي انرژي اخلي، د دوی جنسي ځواک له هغو کسانو څخه زیات وي چې په ښارونو کې په ککړه هوا کې ژوند کوي او له لمر نه هم کافي انرژي نه اخلي. یو ځل بیا یادونه کوم، که چېرته غواړئ چې جنسي ځواک مو در سره تر ډېره یاري وکړي، نو کوشش وکړئ له خرابې هوا څخه ځان وساتئ، خالص او ښه خواړه وخورئ. په همدې اړه زما په چینل کې نور ویډیوګانې شتون لري، هغه وګورئ، عمل پرې وکړئ، نو انشاءالله ضرور به درته ګټه ورسوي. خدای دې وکړي چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او له دوستانو سره یې شریکه کړئ. تاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله. تر بیا د الله په امان.